دا فلم د یو ګڼ او خطرناک ځنګل په منځ کې شروع کیږي چېرته چې یو غټ سیند بهیږي. یو سړی چې نوم یې جیب دی د خپلو ملګرو سره په یو کشتۍ کې په دې سیند کې روان دی. دا خلک په اصل کې ماران نیسي او په ښار کې خرڅوي، خو نن هغوی د ماران نیولو لپاره یو داسې ځای ته روان دي چې ډېر خطرناک دی. د کشتۍ کپتان جیب ته خبرداری ورکړي چې کوم ځای ته چې تاسو ځئ هغه ډېر خطرناک ځای دی او د زهري مارانو نه ډک دی. هغه دا هم وایي چې ما د یوې بلا غوندې ښامار کرسمن ښامار په باره کې اورېدلي دي چې هلته اوسېږي. د خلکو په وینا څوک چې هلته لاړ شي هغه ښامار یې وجني. جیب موسکی کېږي او کپتان ته وایي چې بس ما هم هغه ځای ته ورسوه. هغه وایي چې کله موږ هغه ځای ته ورسېدو نو تا ته به خپلې پیسې میلاو شي او خپله کشتۍ بیرته بوتلی شي. جیب د مارانو په ښکار کې ډېر ماهر و او هغه یوازې دې ځنګل ته د هغه ښامار نیولو لپاره راغلی و. څه وخت وروسته هغوی هغې ځای ته ورسېدل. اوس نو کپتان د جیب نه د زیاتو پیسو غوښتنه وکړه ځکه چې دا ډېر خطرناک ځای و او دلته د چا راویستل د مرګ سره لوبې وي. جیب انکار ونه کړو، هغه د جیب نه پیسې راویستلې او هغه ته یې ونیوې. خو کله چې کپتان د پیسو اخیستلو لپاره دواړه لاسونه مخکې کړل جیب د قصده پیسې په ځمکه ورغورځولې. کپتان په خوشحالۍ سره د پیسو راټولول لپاره ښکته شو. چې څنګه کپتان په موسکا سره سر پورته کړو جیب ناڅاپه د هغه په مرۍ چاړه ومنډله او ډېر په بېرحمۍ یې ترې سر پرې کړو او سیند ته یې وغورځولو. د جیب دوه ملګري چې د سیند په غاړه ولاړو دا هر څه یې ولیدل او سخت ویرېدل. جیب هغوی ته ورغی او ورته یې وویل که چا هم ما سره غداري وکړه نو انجام به یې داسې وي. هغوی درې واړه د ځنګل غاړې ته ننوتل او یو داسې ځای ته ورسېدل چېرته چې د مارانو یو غټ بوت ولاړو. د دې په لیدو جیب وویل چې د هغې ښامار قصه راته ښکاري چې رښتیا ده. په دې کې د جیب ملګرو ته ډېر ماران په لاس ورغلل او هغوی ډېر خوشحاله شول. هغوی په منډه هغه ماران ونیول او په کڅوړه کې یې واچول. خو جیب وړو مارانو ته هېڅ پام ونه کړو او د ځنګل د ټولو غټ ښامار لټول یې جاري وساتل. د جیب یو ملګری د مارانو ډکه کڅوړه بیرته کشتۍ ته یوړه. هلته یې د هغه سړي بې سره لاس ولیدو چې جیب وژلی و او په اوبو کې ولاړ و. هغه ته په خپلو سترګو یقین نه راتلو. ناڅاپه هغه لاش په اوبو کې غوپه شو او یو غټ څیز په تیزۍ سره د هغه په طرف را روان شو. هغه سړی د ویرې نه ځنګل ته وتښتېدو خو یو دم یو غټ مار د هغه د بدن نه تاو شو. مار د هغه هډوکي مات کړه، خپله غټه خوله یې کولا کړه او هغه یې خوړل شروع کړه. بل خوا هغه بل ملګری د مارانو د کڅوړو سره د ځنګل منځ ته روان و. ناڅاپه هغه یو یېروونکی څیز ولیدو او ودرېدو. هغه یو غټ مار ولیدو چې په ځمکه روان و. کله چې مار یوې ونې ته وختو د هغه د خېټې نه صفا معلومېده چې یو انسان یې تېر کړی دی. مخکې له دې چې هغه وتښتي مار د هغه د ملګري مړی د خولې نه راویستو او بیا یې په ده هم حمله وکړه. هغه یې چقني کړو او په ونې پورې ځان تاو کړو او په خوړلو یې شروع وکړه. جیب دا هر څه د لرې نه کتل. د دې په ځای چې خپل ملګري بچ کړي هغه خوشحاله و. هغه هم دا غوښتل چې څوک د مار دپاره خوراک شي تر څو مار په خوړلو کې مصروفه وي او دې مار له د بېهوشه کولو دوایي ورکړي. جیب خپل ټوپک راویستو او غوښتل یې چې ښامار په ډز بېهوشه کړي. خو ناڅاپه په ځنګل کې ټولو ځناورو او مارغانو شور جوړ کړو. په دې شور سره مار خپل ښکار پرېښودو او غایب شو. یو داسې څیز و چې په ځنګل کې ټول ځناور یېرولي وو. بیا سین یو سرکس ته کټ کېږي. دا سرکس د بندېدو په حال کې و ځکه چې خلکو یې کتل پرېښي وو. یو ځوان چې نوم یې بیلی یانګ دی راځي او د سرکس مالک ته د پیسو ډک بکس ورکوي. هغه د سرکس ټول کارکوونکي اخلي ځکه چې هغه پلین لري چې په تایلنډ کې یو نوی سرکس کولاو کړي. د سرکس مالک حیران شو چې بیلی سره دومره پیسې چېرته وې ځکه یو څو کاله مخکې هغه ډېر غریب و او له دوی سره یې کار کولو. خو چاته پته نه وه چې هغه کوم کاروبار شروع کړی دی چې په یوه شپه کې مالدار شو. بل سهار بیلی پلین جوړوي چې هر څوک به کشتۍ کې تایلنډ ته بوځي. د دې وجې نه چې هغه دوی اخیستې دي ټول ومني او کشتۍ ته وختل. په لاره کې بیلی په پټه په باتروم کې د چا سره فون کوي او ورته وایي چې مال تیار دی او ډېر زر به دا خلک در ورسوم. د دې نه معلومیږي چې د بیلې نیت د دې خلکو دپاره خراب دی. څه مزل وروسته هغوی ګوري چې د سیند لاره په لرګو او کنټینرو بنده شوې ده. کپتان وایي چې موږ په بله لار تلی شو خو هغه به ډېر وخت غواړي. د بیلې دا خبره نه خوښېږي ځکه چې هغه په تایلنډ کې د سرکس د شو دپاره مخکې پیسې اخیستې وې. کپتان وایي چې یوه لاره شته، هغه دا چې دا هر څه به بمونو والوځوو. بیلې ورسره ومني خو هغوی نه پوهېدل چې څومره غټه غلطي کوي. هغوی د کانټینرو سره بمونه کېښودل او ویې ډزول. لاره خلاصه شوه خو د چاودنې د وجې د کانټینرو نه ډېر ماران په کشتۍ راوغورځېدل. هغه کانټینرې د مارانو نه ډکې وې. په کشتۍ کې بد حل جوړ شو او مارانو خلکو چیچل شروع کړل. یوه جینۍ چې نوم یې لینې و هوښیاري وکړي او د اوبو تیز پایپ خلاص کړي او ماریان یې سیند ته وغورځول. بیلی په باتروم کې پټ و خو ناڅاپه چت مات شو او ډېر ماران ورباندې ورغلل. هغه د ویرې نه سیند ته ټوپ کړل او غاړې ته پورې وتو. خو هلته یو باچا کوبرا مخې ته ورغی مخکې له دې چې مار هغه وچیچي. چا په مار خپه کېښوده او هغه یې چغني کړو او د بیلې ژوند یې بچ کړو. هغه سړی جیب و. جیب دروغ وایي چې زه د ځنګلو سیر کوونکی یم او د یوې حادثې د وجې دلته پاتې شوی یم. وروسته د سرکس یو کس جیاو په غوږ کې ډېر سخت درد شو. کله چې جیب هغه وکتلو خپل لاس یې لږ زخمي کړو او غوږ ته یې نږدې کړو. یو نری زهري مار د غوږ نه راووتو او د جیب ګوته یې وچیچله. عجیبه دا وه چې جیب ته هېڅ ونه شول او هغه مار یې اوبو ته وغورځولو.
لینی شکمنه شوه ځکه څوک چې د ماران د زهر نه مري مطلب دا چې هغه په خپل بدن کې ډیر ځله زهر انجکټ کړی وي. هغې بیلې ته وویل چې جیب خطرناک ښکاري خو بیلې ورته خیال ونه کړو. وروسته جیب په پټه د کشتۍ کپتان ته ډېرې پیسې وړاندې کړې او ورته وویل چې ما یو خاص ځګي ته ورسوه. خو کپتان چې د هغه ځای نوم واورېدو په جیب یې ټوپک ونیو او انکار یې وکړو ځکه هغه پوهېدو چې هلته غټ ښامار اوسېږي. جیب لاړو خو لږ وخت وروسته کپتان د میان د نیولو په وخت کې غایب شو. جیب هغه اوبو ته راکاږو او وجلی و تر څو د هغه مړی د ښامار دپاره د خوراک په توګه استعمال کړي. کله چې نورو خلکو کپتان لټوو هغه یې پیدا نه کړو. لینی په جیب شک وکړو خو جیب انکار وکړو. ناڅاپه ځنګل کې عجیبه اوازونه شول. ځناور او مارغان په تیښته شول. یو ډېر غټ څیز را روان و. د سیند په منځ کې یو ډېر غټ ښامار د جیب دام ته رانږدې شو. جیب د میانو رسۍ نیولې وه خو مار هغه اوبو ته راکاږو. جیب یو وړه کشتۍ ته وختلو او په یو تیره څیز یې ورباندې حمله وکړه. مار د هغه او د کشتۍ نه تاو شو او د اوبو لاندې یې کړل. هر چا ګڼل چې جیب مړ شو خو هغه ناڅاپه د کشتۍ د شا نه بیرته راووتو. لږ وخت وروسته مار د کشتۍ چت ته راوختلو او د کپتان لاس یې د خولې نه راویستو. په کشتۍ کې سخته ویره خوره شوه او هر چا منډې کړې. جیب په مار حملې کولې او نور خلک پټ شول. په اخره کې د مار سر په یو دیګ کې بند شو. د خاورې تیل ورباندې وسوځېدل او اور ولګېدو. دا اور د کشتۍ بارود ته ورسېدو او یو غټه دماکه وشوه. هر چا د ځان بچ کولو لپاره سیند ته ټوپ کړل. جیب چې خپل ځان یې د مار سره په رسۍ تړلی و خلاص نه شو او په اور کې وسوځېدو. پاتې خلک غاړې ته پورې وتل. بیلې جړل ځکه چې اوس هغوی تایلنډ ته په وخت نشي رسېدی. جیب د هغوی کشتۍ د مار دپاره کارولې وه. جیب هغوی ته ووایي که موږ دا ښامار ونیسو نو ټول به میلیونیر شو. بیلې په لالچ کې راغلی او د جیب سره یې د ښامار په ښکار کې ملګرتیا ومنله. هغوی په ځنګل کې مزل شروع کړو. د خطرناکو جولاګانو، د سیند د اوبو د چینجو، لوږې او نورو خطرو سره مخ شول. په اخره کې جیب دا حقیقت ښکاره کړو چې بیلې هیڅکله نه غوښتل دوی سرکس ته بوځي بلکې هغه غوښتل د دوی د بدن اندامونه خرڅ کړي. وروسته جیب او بیلې ځینې خلک د ښامار دپاره وتړل خو هلته جګړه شوه. خلک مړه شول او ډېرو ښامارانو حمله وکړه. په اخره کې هغه اصل کریمسن ښامار ښکاره شو چې ډېر یېروونکی او لوی و. جیب هغه په یو دام کې ګیر کړو خو ښامار ځان خلاص کړو او په اخره کې یې جیب چقني کړو او هغه یې ژوندی تیر کړو. پاتې خلک ډېر په مشکل سره وتښتېدل. په اخره کې د هغه غټ ښامار سر د تارونو په هغه دام کې پرېږ شو چې جیب مخکې ایښودی و. پاتې خلکو ته په خپل ژوند یقین نه راتلو. مړ ښامار ته د ډېر وخت کتلو نه وروسته هغوی بالاخره د ځنګل نه ووتل او په دې سره دا قصه سر ته ورسېږي.